سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. کندوز کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدو پیښه کې اووه تنه ملکیان وژل شوي. کندهار کې 80 تنه دولتي عسکر او پولیس طالبانو ته تسلیم شوي. د بدخشان مایمي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د پاکستان لومړی وزیر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. بلخوا خوست او پکتیا کې ګڼ شمېر لاریونوالو افغانستان ته د عمران خان پر راتګ اعتراض کړی دی. عربي نړۍ کې شوې سروې ښیي چې د ترکیې بهرنی سیاست ډېر مینوال لري. نیوزیلند کې حجاب د پولیسو رسمي یونیفورم کې شامل کړل شو. پاکستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 2 پوځیان وژل شوي. د امریکا منتخب سفیر وایي یا به امریکا خپل عسکر له افغانستانه وباسي یا به بایللي جنگ ته دوام ورکوي. استرالیا ومنله چې ځواکونو یې افغانستان کې 29 تنه ملکیان په قصدي توګه وژلي. د خبرونو پای.